د موټر نه کوزه شه. Get up the car. Get up the car. تا ته څنګه پته لګیږي؟ How do you know? How do you know? آیا ته ټوخیږې؟ Do you have a cap? Do you have a cap? بانې مه جوړوه. Don't make excuses. Don't make excuses. ما ته په تمه شه. Wait for me. Wait for me. هغه په کور کې نشته. He is not at home. He is not at home. زه دا نشم کولی. I can't do it. I can't do it. ما سره وخت نشته. I don't have time. I don't have time. زه له تا سره واده کوم. I promise to you. I promise to you. دا ډیر زیات دی. It is too much. It is too much. زه دا یو غواړم. I want this one. I want this one. په الله باور ولره. په الله یقین ولره. Have faith in God. Have faith in God. دا د چا لپاره دی؟ Who is this for? Who is this for? زمانه هیر شو. I forgot. I forgot. ایا زه یو څه ویلی شم؟ Can I say something? Can I say something? زه په دې وخت کې مصروف یم. I am busy at the moment. I am busy at the moment. ما ته وګوره. Look at me. Look at me. هغه لمبو وهل نه دي زده یا هغه ته لمبو نه ورځي. He doesn't know how to swim. هغه ته لمبو وهل نه ورځي. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? تیر ورځ مې نیکه وفات شو یا مړ شو. My grandpa passed away last day. My grandpa passed away last day. ډیر مخکې. ډیر پخوا. A long time ago. A long time ago. آیا ته ډارېږې؟ آیا ته وېرېږې؟ Are you afraid? ډېرې پیسې وګټه. Earn more money. Earn more money. دوی اوربند اعلان کړه. They declared ceasefire. They declared ceasefire. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? خواري کوه. Work hard. Work
hard کوا سدی چې زړه غواړي do whatever you like do whatever you like هغه پر ما باندې ډیر ګران ده he is very dear to me he is very dear to me ګروپ یا څراغ روښانه کړه یا بل کړه switch on the light switch on the light هغه در سره خبر کړه inform him his خبره نه ده no matter زما خبرې در سره ولیکه mark my words دا ورستی اخطار ده it is the last warning یو څه وخوره eat something زبا خپل ټول کوشش وکړم I will do my best دروازه کلپ کړه lock the door موږ داسې یو لکه ورونه we are like brothers ماته یو پیاله چای تیار کړه make me a cup of tea زما ژوند پرته له تا نیمګړی ده my life is defective without you هغه ستونزې جوړوي یا هغه مشکلات جوړوي he creates problems دوی ظالمان خلق دي they are cruel people ته زما غږ اورې do you hear me کاشکی چې له تا سره وای یا کاشکی چې هلته له تا سره زوی I wish I had been there with you غواړم چې یو سیټ ونیسم I would like to reserve a seat اوس د عمل وخت ده now is the time of action هغه زما لرې خپلوان ده he is my distant relative مورې ما ته دعا وکړه mom pray for me پری ویل کېږي
دعا کول پرې لمونځ کولو ته حمل کیږي پرې ذکر کولو ته حمل کیږي خو دلته ترې مقصد دعا کول دي دلته حاضره چیرته ده Where is the graveyard here Where is the graveyard here د خپل پلار احترام دی کوه respect your dad respect your dad ډاډ ویل کېږي پلار فادر هم ورته ویل کېږي خو ډاډ چې ده لنډ حالت مخفف ده ډاډ معنا پلار د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching